چاچا مجید چې دینو 30 کال چې دینو په سعودي عرب کې په یو کمپنۍ کې وېستل او دا سوچ وکړو چې زه به چې دینو مکمل تور باندې اوس پاکستان ته لاړ شم او دا څومره نور ژوندۍ چې دا نو دا به زه د خپل بچو سره تیر کړم او چې کله پاکستان ته راغی نو د بچو غیر اکشن تاسو وینئ یار تاسو به هم په جړه باندې مجبوره کې یار د ویډیو را سره مکمل وګورئ د یو بل مسافر چې دینو دردناک واقعه ده زموږ د پاره پکې ډیر ښکلی عبرت دی د سیټه چې تاسو دا کس ښکاري کنه نو د 30 کال چې دینو په سعودي عرب کې په یو کمپنۍ کې وېستلو مزدوري کوله د دې کس چې دی نو د 15 بچي وو چې په دې کې 2 لوریانې وي او 3 چې دینو زامنو دا 2 لوریانې چې دنه واده شوي وي او دا 3 زامن چې ونه دی له ودونه نه وکړ او دی له ودونه زور نه کولو و دې پلار یې سوچ وکړ کنه چې زما مکمل تور باندې کور ته لاړ شم نو د نور ژوندۍ چې د خپل خزي سره به تیر کما د خپل بچو سره به تیر کما وغه دا سوچ وکړو د چې کله کمپنۍ راتل په کمپنۍ کې چې 30 کال وېستلو د خپل ملګرو نه چې دنه رخصت راوغستلو چې زه واپس چې دنه پاکستان ته ځم او ټول عمر د پاره ځم زه به چرته هم واپس سعودي عرب ته را نشم چې کله هغه سعودي نه چې دنه پاکستان ته راغی او پاکستان ته راورسېدو نو هغه ډیر زیات حیران شو چې کله کور ته ورته نو ډیر زیات حیران شو چې تاسو سوچ هم نشئ کولای چې خپل بچی چې دنه دغه سره داسې کار وکړو د چاچا مجید چې دنه 2 لوریانې وي کنه چې دغه استقبال ته ولاړې وي نه د چاچا مجید خزر راغلی و او نه چې دنه نور زامنو چې هغه خپل راغلی وي او هغه چې دنه استقبال کړل چاچا مجید چې دنه 2 لوریانو چې دنه ډیر ښکلی استقبال وکړو نو چاچا مجید چې دنه کور ته لاړ په کور کې کېناستو ډیر زیات ستومانه شو چې زما نور زامن چې شول او زما خو لران هم نه لرو هغه ډیر زیات ستومانه شو چاچا مجید یو ځل چې دنه په کټ کې ناست چې یو زوی راشي او د خپل ځینه تاسو کې چې ته چرته تلې وي تا خو ډیر زیات نا وخت کو دا خو نیمه شپه ده په دې ټیم باندې کم ځای نه رالي نو دغه زوی وته ویل کنه د خپل پلار ته چې ته به زمانه تاسو نه کې او تاسو کې چې زمانه تاسو کو زمانه تاسو کې او چې کزه د شپې 12 بجې راځم او 1 بجې راځم او ته به زمانه تاسو نه کې چاچا مجید چې نن وغه ډیر زیات خپم شو ځکه چې زه په سعودي عرب کې ما 30 کال تیر کړی دي د خپل خزي د پاره د خپل بچو د پاره ول زما د خزه چې نن هم زمانه ډیر زیات خپاوه او زما بچی چې هم زمانه ډیر زیات خپاو او زما د 2 لوریان چې دي نو دوی زما سره به انتهایی مینه کوله ځکه چې دغه ودونه ما کړو زما سره به انتهایی مینه کوله وایي چې دانو لاړم جمعه ته او چې کله جمعه ته لاړم د امام صاحب څخه چې دانو ما بحث وکړو او د امام صاحب څخه چې دانو ما ټوله واقعه بیان کړله چې زما زامن چې دانو هم زمانه چې دانو نفرت کوي او ځکه چې ما ته دا خبره نه ده کړ چې زه مکمل تور باندې د سعودي عرب نه راغلی یم ما ته دا خبره نه ده کړو زما خزه چې دانو هم زما سره تعلق نه ساتي او هغه چې دانو هم زمانه نفرت کوي دا څه وجه کېدلی شي نو هغه مولانا صاحب ته ویل عالم صاحب ته ویل کنه ولتا چې د خپل بچو صحیح تربیت نه کړي او صحیح پرورش نه کړي ځکه چې د 18 سال پورې چې دغه پرورش کیږي او تا ول صحیح پرورش نه کړي نو وس هغه چې دنه ستا خبره نه مني دغه نه پس چې دنه د چاچا مجید چې دنه واپس کور ته راشي او چې کله واپس کور ته راشي د سحر ټیم دی چاچا مجید چې دنه مونږ لپاره چې دنه ځان تیاری او داس کې نو یو ځای چې دنه هغه په आवाज وکي چې د شړاره سو کوي او د شور سو کوي موږ هم چې دنه د خوب نه وستو چاچا مجید چې دنه سیده ډایرکټ چې دنه جمعه ته لاړو او د خپل بچو ته هیڅ هم نه ویلو چې تاسو